او یو ادب دا دی چې اودس چاردام دې کړی اوده کېږي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه مو او دی ښوولې ده چې اودس کوئ اودس چاردام بیا اوده کېږي. ولې؟ ځکه چې ته کله اودس چاردام وکړې او سوچ کوو دې ته اودس چاردام دې وکړو او دا ذکر دې وي یا د نور اذکار دې کوم چې را روان دي او ته مړ شوې د الله په نوم مړ شو د اودس په حالاتو کې مړ شو او آخري کار دې د دنیا نه هغه دا و چې تا الله یاد کړی او څوک چې په څه باندې مړ شي په هغې به راپاسي او ته مړ په څه شوې د الله په ذکر. دا معمولي مه ګڼئ خو چې په فیسبوک باندې وده شي او په واټساپ او په فحاشو باندې وده شي ده به څه حالي. او ځکه دا ګوره د ډېر یرې مقام دی چې کله ته سر ږدي په بالغ باندې دا سوچ وکړه چې یا خو به دلته دې دا خلک راپاسي او یا به ملکین هغه دوه ملائک چې منکر او نکیر ورته ویلی کېږي هغه به دې سوال او جواب ته راپاسي او دا اوس هېڅ پته نشته چې آیا د انډیوال به درته اواز کوي د موبایل په ټلۍ به راپاسي که خپلوان به دې راپاسي که ښځه او بچي او که نه قبر کې سوالات او جوابات ته به راپاسي. چې یو سړي اخره خاتمه خو په ایمان وشي او د الله په یاد وشي او په عبادت باندې وشي دا یو اوچت یو شرف دی یو عزت دی چې هر چاته نه نصیب کېږي.